السلام علیکم، بیا هم ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به موږ د سټرنګ میتودز په اړه وغږیږو. د سټرنګ میتودز کې لومړنی موږ سره لین دی. په لین کې موږ کولی شو چې د یو سټرنګ د حروفو اندازه معلومه کړو. مثلا زه دلته لیکم چې ماته پرنټ کا پرنټ فنکشن کې فنکشن څخه وروسته دلته زه ورته لیکم چې لین د نیم، دغه کوم نیم وریبل چې ما سره دلته موجود ده، د دغه وریبل په دې کې چې کوم سټرنګ ذخیره شوی ده، دا کوم حروف چې دي د دې ماته اندازه معلومه کړه چې دا څو حروف دي. اوس زه غواړم چې دا پرنټ کړم. نو دوستانو وګورئ، 9 حروف ماته یې شمېر معلوم کړ او اندازه یې راته معلومه کړه چې دا 9 حروف دي. نو د لین په واسطه موږ کولی شو چې د حروفو اندازه معلومه کړو. نو دا به زه کمنټ کوم. دې نه وروسته لور که چېرته موږ یو جمله په وړو حروفو لیکلې وي، په غټو حروفو د انګلیسي په غټو حروفو موږ لیکلې وي او وغواړو چې هغه موږ وړو تورو ته تبدیل کړو، نو د هغې دپاره موږ د لور څخه استفاده کوو. نو د دې په خاطر چې د لور میتود استفاده کو، موږ اول سټرنګ ذخیره کوو. سټرنګ به تاسو ذخیره کوئ. مثلا زه لیکم چې نیازی سټرنګ نه وروسته به تاسو دلته یو ډاټ اضافه کوئ. چې کله مو ډاټ اضافه کړ نو تاسو ته به بیا دا پرنټ کېږي. نو راځئ، دا خو ما اوس دغه ان په غټو حروف لیکلی او دا نور واړه دي. نو دغه ان دا به هم ماته په وړوکي حروف کې راشي او دا نور خاصې هم واړه حروف دي. که چېرته زه دا ټول په غټو حروفو ولیکم نو دا به بیا هم ماته ټول په وړو حروفو کې راځي. نو راځئ چې دا اوس پرنټ کړو. دلته وګورئ، دا ټول ماته په واړو حروفو کې راغلل. نو هر کله چې موږ وغواړو د غټو الفبا تورو څخه واړه توري جوړ کړو، نو د لور میتود څخه استفاده کوو. نو دا به زه کمنټ کوم. راځو دلته اپر ته. که چېرته موږ وغواړو چې هغه حروف چې موږ په یو وریبل کې ذخیره کړي وي یا هم همداسې مو په سټرنګ کې لیکلي وي او وغواړو چې هغه موږ غټو ته تبدیل کړو، نو موږ به د اپر څخه استفاده کوو. د اپر میتود موږ ته هغه حروف چې په کوچنۍ الفبا باندې لیکل شوي هغه به موږ ته په غټو الفبا باندې تبدیلوي. نو دلته وګورئ، هلته ما په حروف مې واړه لیکلي دي، نو دلته ما ته په غټو حروفو د انګلیسي باندې ما ته پرنټ شول. نو د اپر په واسطه موږ کولی شو چې هغه حروف چې د انګلیسي حروف وي او په وړو تورو لیکل شوي هغه موږ په غټو حروفو باندې ولیکو. نو دې پسې د ټایټل میتود ده، دا به زه کمنټ کوم. که چېرته موږ وغواړو چې مثلا موږ سره یو متني هغه موږ د ټایټل په شکل پرنټ کړو. ټایټل معنا ده چې د هر لغت اول توری غټ وي او نور واړه وي. نو د هغې دپاره موږ د ټایټل څخه استفاده کوو. مثلا زه دلته یو سټرنګ ذخیره کوم او زه لیکم چې عبدالغني. زه دلته عبدالغني لیکم، عبدالغني نه وروسته ډاټ ټایټل. نو دلته به ماته باید دغه کوم ټایټل چې ما لیکلی ده دا اول حروف یې غټ راشي او دا نور واړه راشي. دغلته زه یو بل تخلص هم اضافه کوم، مثلا افغان. نو دغه دواړه ای چې کوم دي دا به ماته په غټو حروفو کې راځي او نور به واړه راځي. نو په دې شکل سره زه دا پرنټ کوم. دلته وګورئ، ای دلته په غټو حروف راغلی، نور واړه دي. دلته هم ای په غټ حروف راغلی، نور واړه دي. نو د ټایټل په واسطه موږ کولی شو چې ټایټل پرنټ کړو. نو دې ته موږ ټایټل ویلی شو. اوس که چېرته موږ وغواړو په یو سټرنګ کې مشخص توري موږ وشمارو، مثلا یو سټرنګ لرو هغې کې موږ ورته وایو چې موږ ته ای وشماره چې ای څو ځلې راغلی. نو د هغې دپاره موږ د کاونټ
میتود څخه استفاده کوو. مثلا زه دلته ورته لیکم چې یو سټرینګ ذخیره کوم دلته، او دلته لیکم چې عبدالغني. نو دلته ما عبدالغني ولیکه، دې خوا ته به ډاټ ور اضافه کوي، بیا به راشي دلته هغه توری چې ته غواړې وشمارې. مثلا زه ورته وایم چې ای ماته وشماره چې ای څو ځلې راغلی، نو دا به ماته ای وشماري. دغه بل به زه کمنټ کوم، دلته وګورئ زه ورته وایم چې ماته ای پرنټ کا. نو د ای پرنټ کولو دپاره دا سټرینګ ده، نو موږ باید چې په سټرینګ کې واخلو. نو راځو دا پرنټ کوو چې موږ ته څه شی پرنټ کوي. نو ګورئ دوستانو یو ای دا ده او یو ای هم دا ده، نو دوه ای دي، نو موږ ته دوه پرنټ کړ. که چېرته زه ورته ووایم چې ماته بي پرنټ کا، نو به ګورو بي یو ځل ده. که چېرته موږ ورته ووایو چې ډي پرنټ، نو ډي به مو ګورئ یو. که چېرته ورته ووایو چې ان، نو ان به هم وګورو دا هم یو ده. نو دوستانو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې یو مشخص حرف چې څو ځلې په یو جمله کې راغلی وي یا یو سټرینګ کې راغلی وي هغه موږ وشمارو. نو هیله لرم چې څه کنسپټ مو اخیستی. که ویډیو مو خوښه شوي نو د خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ.